د قرآن بے حرمتی بعضو کفری ملکونو کی شوی ده. اوس د هغې جواب ورکول په ګټه سطحه باندې هغه د مشرانو کار دی، خو زما او ستا کار هغه څه دی؟ یوازې دا نه دی چې ته په انټرنیټ کې ولیکې چې یاره بس غلط کار شوی دی، او یا د هغې دلاسه غیر شرعي بل کار وکړې. نه، زما او ستا یو ذمهواري دا ده چې دغه قرآن چې هغوی بې حرمتي وکړه دا موږ زده کړو، عامې کړو، خلکو ته وښیو، د دې دعوت ورکړو، د دې طرف ته دعوت ورکړو، ځکه چې هغه د بې حرمتي په دې کوي چې د قرآن زموږ نه لرې شي، زموږ د زړونو نه وباسي. نو زما او ستا کار هغه دا دی چې موږ دغه قرآن طرف ته توجه وکړو. صرف په دې کار نه کېږي چې موږ مجلس کې کښېنو ډېر بد کار و، دا خو هر مسلمان وایي چې بد کار وشو، هر مسلمان پې خفه کېږي، بلکې زړه پې د مسلمان چاودي، خو صرف جبې پورې خبره محدود مه ساته. اوس رسول صلی الله علیه وسلم ګستاخي وشي په یو ځای کې، بس صرف چغې چغارې موږ ووایو، قصه ختمه شي، دا چې ګستاخي وشو. زه صحیح ده، ستا خبره زه منم، دا حق دی ستا چې ته په دې خفه شي، او مؤمن چې په دې نه خفه کېږي دا مؤمن نه دی. خو د هغې نه بعد ته پیژنې دا انسان د چا چې ګستاخي شوې ده؟ یاره پیژنم خو نه، ته تابعداري کې چې حدیث راشي. نه، خو داسې خبره ده چې زموږ مذهب جدا دی او بل مذهب کې دا دی او هغې کې دا دی. تا چېرته خپلو بچو ته ښوولی دی چې دا څوک دی؟ ستا کور کې ناسته پاسته غم ښادي د هغه په طریقه ده؟ نه، دغه خو نه ده. عجیبه خبره ده، چغې چغارې ویې او پیژنې نه. ته داسې کار وکړه، ویې پیژنه، سیرت یې واوره، عباداتو طریقې واوره، بیا خلکو ته وښایه، بچو ته وښایه، مسلمانانو ته بیان کا. دشمن دکه غواړي چې دوی د دې خپل نبي نه او رسول نه لرې شي، د دوی نه یېر شي. ته د دشمن د دې خبرې جواب یوه طریقه په دې ورکړه. ګوره د هر انسان خپله ذمهواري ده، او الله زموږ نه د هغه څه تپوس کوي چې څه زموږ په وس کې دي. زما او ستا په وس کې هغه څه دي، هغه دا دي چې موږ د دې جواب داسې وکړو چې د کوم انسان چې دوی ګستاخي کړې دی یا د الله د کلام دا زده کړو، یاد یې کړو د الله د کلام، خلکو ته یې وښایو. یو سړی دا خبره کوي چې یاره جي ګستاخي شوې ده او زه خفه یم. زما نه ته خفه یې، تا ته چې د قرآن کې څو سورتونه یاد دي؟ یاره ما ته خو د سورې اخلاص یاد دی، هغو ته هم ګډوډ یاد دی، دغه قل هو ته یاد دی، ته قل هو وایي. نو ته څنګه دعوه کوې چې یاره زه په دې کتاب مین یم؟ سړی خو په دعوه دلیل ښیي که نه؟ تا سره څه دلیل دی؟ صرف خبره د ژبې ده. ته دلیل دا وښایه چې وګوره ما یاد کړی دی، وګوره زه یادوم، وګوره زه تفسیر په درسونو کې کښېنم، وګوره زه خپلو بچو ته ښیم، زه مؤمنانو ته ښیم، وګوره زه پې عمل کوم. او ځکه عایشه رضی الله عنها نه چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم د اخلاقو مبارک یو کس تپوس وکړو چې ام المؤمنین د هغه اخلاق څنګه و، ویې ورواره د هغه اخلاق دغه وکړم چې قرآن کې دي. دا د مؤمن شان دی چې قرآن کې الله تا ته د څه کولو ویلي، د هغه تکې د څه نه یې منع کړی، د هغې نه منع کېږي. داسې دعوه په دې خپله دعوه باندې داسې دلیل وښایه. جی ما وی مذمتی پوسټ وکړو، نو بیا هغې نه بعد دا د فیسبوک او د ټیک ټاک او د یوټیوب خبرې نه دي چې ما جی لیکل وکړو پوسټ شیر کوه، او هغې کې هم دی ګوري چې څو لایک راغلی او څو پوسټ شیر شو. دا د شیرونو او د لایکونو قصې نه دي. عملی میدان کې ته څنګه یې؟ ستا د قرآن سره محبت څه دی؟ ستا د رسول سره محبت څه دی؟ ستا د دې دین سره څومره محبت دی؟ څومره ته د دین تطبیقې عمل پې کې؟ کاسې پې خفه کېږي. او زه دا نه یم، زما خبرې به غلط رنګ نه ورکوي. ما خو ووایي چې په دې باندې خفګان غوسه دا د مؤمن غیرت دی،
خو دا غصه او خفګان هم د شریعت په حدودو کې دن نه وي. بیا د هر چا وس دی د هغې مطابق به ته الله تپوس کوي. زما او ستا خبره هغه دا ده. نو دا خبره مې دې پوره کړه چې دا موږ چې را څه بیانوو دې دپاره بیانوو چې د خپل رسول د خپل نبي وپېژنو چې دا څوک دی او څومره چې موږ د ده په باره کې اورو زموږ په زړونو کې د هغه تعظیم د هغه قدر هغه ښه ډېرېږي. او والله که د کفر دا زامن ټول را جمع شي او دا د شادو د خنزیر د اولاد ټول را جمع شي او سهار ماښام په دې انسان پورې خاندي که نه نو قدر د ده زموږ په زړونو کې زیاتېږي هغه کمیږي نه. که دوی سهار ماښام د الله په خبرو پورې خاندي نو څه به وکړي؟ هېڅ نشي کولی. دا څه خبره شو. او سبحان الله زموږ دې دین ته وګوره د ښایسته دین ته دا دلیل دی په حقانیت. چېرته یو مسلمان په عیسی علیه السلام پورې خاندلي؟ چېرته یو مسلمان په موسی علیه السلام پورې خاندلي؟ چېرته یو مسلمان په تورات زبور انجیل پسې خاندلي؟ نه. بلکې زموږ دین خو دا وایي واوره رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله مجاهدین لیږل جهاد له وی ګیرزه به له نه ورانوئ او د هغوی چې کوم پیران دي مولیان دي هغه به نه قتلوئ. دا زموږ دین دی. د هغوی ګیرجې به نه ورانوئ. او چې رسول صلی الله علیه وسلم شتي او څوک یې نه مني دا مسلمان دی که کافر دی؟ شک یې چې رسول صلی الله علیه وسلم شتي او څوک یې نه مني دی کافر دی که مسلمان دی؟ کافر دی. خو د دغه کافرانو ګیرجې به نه ورانوئ او د هغوی مولیان به نه وژنئ د هغوی پیران به نه وژنئ. دومره ښایسته دین دی زموږ. او دوی راولږي ویره قرآن یې وسېزو په رسول صلی الله علیه وسلم ګستاخي وکړي څه به وکړي؟ د الله عذاب ته دعوت خپل ذلت او د قرآن او د حدیث او د رسول صلی الله علیه وسلم قدر زموږ په زړونو کې کمیږي نه دا ډېرېږي. ورځ ته ورځ الحمدلله دا ډېرېږي.